خزه په څه وخلی شي پته درته شته؟ په کومو خبرو د ښځې د وهلو اجازت شته دی؟ یو چې دا کله مونځ نه کوي ښه نو تا ته د وهلو اجازت شته وخلی شي. یو چې دا بغیر د اجازت نه د کوره وځي اومې وخلی شي ښه چې مونځ نه کوي فرض مونځ نه کوي اجازت شته. او بل دا چې د کوره بې اجازته وځي تا ته اجازت د وهلو شته دی. بل چې ته ورته وایې چې ما ته ځان ډولی که ما ته ځان سنبال که او دا ځان نه سنبالوي نو د وهلو اجازت شته ښه وهلی شي. چې تا ته ځان نه ښایسته کوي خو داسې نه چې ته ورته وایې نری لوپټه پر سر که که خو ویښته ښکاري په دې خو دا د الله ګناه نه 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 چې خاوند مطالبه د زینت وکړي چې ما ته ځان ډولی که خو د شریعت په حدودو کې دننه او دا ځان نه ښایسته کوي اجازت شته ښه. خو صاحب د جلالین نکتک دی ګورې وخل به څنګه وخلي وخلو کې به خیال کوي ښه چېرته وینه ونه ټکېږي ګورې ځای تور نه شي ښه اډوکې کریک نه شي ګورې دغه وخل نه دی مراد بیا به دې کې به ګیر شي ګورې ښه که وینه وټکېدله او اډوکې کریک را کریک شو نو بیا به دې کې نښتې ګورې ښه خو له ګونه بدل کړي ګونه وله بدل کړي ګونه چې د دې وخلو به ته څه کوې.